تازه ملا محمد یعقوب مجاهد د خپل ولس تر ارمان پوره که پر ډیورنډ د اغزن تار تیرولو په هکله نن په زړه پورې څرګندونې کړي چې دا څرګندونې د افغانانو پر زړونو پاچاهي کوي. دا چې ملا یعقوب اخوند د ډیورنډ لاین په هکله کومه پریکړه وکړل او پاکستان هیواد ته کوم اخطار او خبرداری ورکه بشپړ حال را سره روانه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب ملي دریځ غوره که. نوموړی وایي پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار تیرولو اجازه نه ورکوو. د طالبانو د دفاع وزیر یو ځل بیا پر یو ملي مسئله ملي دریځ غوره که او په ډاګه یې کړه چې د پاکستان تر تسلط او فشار لاندې نه دي. هغه په خپلو تازه څرګندونو کې وویل که څه هم تیر حکومت پر ډیورنډ فرضي کرښې د اغزن تار لګولو اجازه ورکړې وه، خو موږ نه اجازه ورکړې او نه به یې هم ورکړو. ملا یعقوب مجاهد د نورو موضوعاتو په برخه کې هم خپل ملي دریځ غوره کړی او د ډیورنډ کرښې پر سر هم خپل ملي دریځ ساتي. ملا یعقوب وروسته له هغه د پاکستان ضد دریځ نیسي چې موده مخکې پاکستان خبر ورکړی چې پر ډیورنډ فرضي کرښه د اغزن تار لګولو پروژه 94 سلنه بشپړه کړې او د پاتې نورې پروژې کار به هم په ښه توګه بشپړ کړي. دوی ګواښ وکړ چې هر څنګه کیږي دوی به د اغزن تار پروژه بشپړوي ځکه په دې برخه کې قربانۍ او شهیدان ورکړي. په دې تړاو د پاکستان دولت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د خبرو له لارې د اغزن تار د پروژې جنجال حل کوي. ولې پر سرحد باندې طالب ځواکونو خپل دریځ په ډاګه کړ او زیاته یې کړه چې دوی به د اغزن تار یوې لویشتې ته هم اجازه ورنه کړي چې پاکستان دغه اغزن تار ولګوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف کابل ته راغلی او دلته یې له مهمو طالب چارواکو سره ولیدل او اصلي محور د سفر یې همدا و چې دی به له طالبانو سره پر ډیورنډ لاین د راپورته سوي جنجال په هکله وغږیږي. څو داسې معلومیږي چې د پاکستان په وړاندې د طالبانو دریځ تغییر نه دی خوړلی او لا به هم د دې پروژې عملي کولو ته هیڅ اجازه ورنه کړي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. که چیرته تاسې د ملا محمد یعقوب مجاهد د دغه څرګندونو په هکله کوم نظر لري، خپل نظریات مو را سره د یوټیوب چینل په کمنټونو کې شریک کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.